د ملک سلمان خیریه بنسټ په مالي ملاتړ د افغاني سرې میاشتې له لوري 5500 راستنېدونکو کورنیو ته د خوراکي بستو د ویش لړۍ پیل شوه. د دې مرستو د ویش لړۍ له کابل څخه پیل شوه چې 100 راستنو شویو کورنیو ته یاد خوراکي توکي د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وویشل شول. د افغاني سرې میاشتې سرپرست د دې مرستو د ویش د پیل په مراسمو کې وویل چې له پاکستان څخه د راستنېدونکو هیوادوالو سره په دا ډول نورې مرستې هم وکړي. دغه د مهاجرینو د راګرځېدو لړۍ چې ده دا یو ډیر قوي تنظیم او قوي همکاري ته ضرورت لري، ځکه تاسې پوهیږئ چې دلته ژمی دی، یوازې دا اوس خو په کابل کې ورښت نشته، خو داسې ولایتونو ته هم مهاجر تللي چې هلته اوس واورې شوي یا هلته د بارانونو د واورو احتمال دی، هغه ټول د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، زیاتو مشکلاتو سره لاس او ګروان دي. افغاني سره میاشت پروګرام لري چې څنګه چې وکولی شو او دې دپاره څنګه ترتیب جوړولی شو چې زموږ د راګرځېدونکو کډوالو چې خپل وطن ته راځي په خپلو سیمو کې په خپلو منطقو کې د هغوی لاسنیوی وکړو. په دغه بشري مرستو کې لومړني خوراکي توکي شامل دي چې د پاکستان او ایران نه د راستنېدونکو هیوادوالو ته په څو ولایتونو کې په ځانګړې توګه تورخم او سپین بولدک کې ویشل کیږي. تقریبا 100 خانواده است که ما کمک کردیم، تقریبا 5000 فامیل بود. حال فعلا 500 نفرش ما کمک کردیم که کمک ها از طرف ملک سلمان است که با 100 نفر هم کمک شده. نن چې کومه توضیح د افغاني سرې میاشتې په مرکزي دفتر کې د افغاني سرې میاشتې د عمومي رئیس په لاس پیل شوه، 100 کورنیو ته نن وویشل شوه. دغه مرسته په ټول هیواد کې 15500 کډوالو ته تنظیم شوې ده چې د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري افغاني سرې میاشت ته سپارل شوې. په دوی کې به شاوخوا 2000 بستې مرسته په سپین بولدک کې راوختونکو کډوالو ته وویشل شي، همدا ډول به 2000 شاوخوا نوره مرسته په تورخم کې او له دې وراخوا نوره مرسته په ولایتونو کې چې ډیری به په کابل کې وویشل شي. د یادونې وړ ده چې افغاني سرې میاشتې ټولنې د ملک سلمان خیریه بنسټ په مالي ملاتړ د هیواد په کچه زرګونو اړمنو کورنیو ته بشري مرستې رسولي چې له دې وړاندې د هرات زلزله ځپلو زرګونو کورنیو ته دا ډول خوراکي بستې ویشلې وي او اوس مهال لاستنېدونکو هیوادوالو ته بشري مرستې ویشي.